د یو وخت خبره ده چې په یو کلي کې بیا په یو کور کې یو دوه کوچني ماشومان د خړ او جوګړ په نامه اوسېدل. د دوی مور و پلار د دوی په ډېر وړوکوالي کې مړه شوي وو. دوی اوس د خپل نیا او نیکه سره اوسېدل. د نیا او نیکه یې دوی ته د مور او پلار مینه ورکړې وه. هغه ماشومان په نیکه او نیا باندې ډېر زیات ګران وو. یا ښځې، دا ماشومان په ما ډېر زیات ګران دي. ما خاص د پلار مینه ورکړې. زه چې کله دوی ته ګورم نو ما ته زما او ستا د ځوانۍ شپې او ورځې را په یاد شي، کله چې زما او ستا هم بچیان ول او ما او تا ورسره لوبېدلو. څه خوند یې کاوه. یا سړیه، دا ماشومان په ما هم ډېر زیات ګران دي. ما خاص د مور مینه ورکړې. زه یې هېڅ لمسۍ نه لولم، زه یې خپل بچی لولم. دا زما د زوی کالو نشانې ده چې ما ته راپاته شوې. په دوی چې کله د ګل ګذار هم وشي نو زما زړه ورسره چوي. دا په ما ډېر ګران دي. خړ او جوګړ په خپل مابین کې هم یو بل سره ډېره زیاته مینه کوله. جوګړه، ته زما نه کشر یې، زه ستا نه مشر یم. ته په ما ډېر ګران یې. زه ستا ډېر زیات خیال ساتم، ته به هم زما ډېر زیات خیال ساتې. یو بل نه به نه جدا کېږو. مینه به تر مرګه پورې ژوندی ساتو. اوکې خړه وروره، ته زما مشر یې، ته زما لالا یې. ته په ما ډېر زیات ګران یې. ته چې څه وایې زه به هغه منم. زه به تا نه جدا کېږم. ته به زما خیال ساتې، زه به ستا ډېر زیات خیال ساتم. د خړ او جوګړ نیا او نیکه په دوی باندې د ژوند هیڅ کار نه کاوه. بس دوی یوازې او یوازې مکتب ته استول چې دوی ډېر زیات تعلیم وکړي او له دوی نه غټ کسان جوړ شي. د خړ او جوګړ چې خپلو کې ډېره زیاته مینه وه، نو ځکه دوی هر کار په یو ځای باندې کاوه او دوی به مکتب ته هم یو ځای تلل او د مکتب څخه به کور ته هم یو ځای راتلل. خړه وروره، دا معلومه خبره ده چې زما او ستا یو بل سره ډېره مینه ده، خو باید موږ ته دا هم معلومه شي چې زما او ستا نیا او نیکه هم موږ سره ډېره زیاته مینه کوي. موږ ته د پلار او مور مینه راکړې ده. باید موږ هم د خپل نیا او نیکه قدر وکړو، ځکه چې داسې نیا او نیکه ډېر کم پیدا کېږي. که څنګه خړه وروره؟ جوګړه وروره بالکل دې ټیک وویل. ما او تا په خپل نیا او نیکه باندې ډېر زیات ګران یو. باید موږ هم د هغوی ډېر قدر وکړو او عزت یې وکړو، ځکه چې هغوی موږ ته د مور و پلار بالکل مکمل مینه راکړې ده. هېڅ کمی نه دی راوستلی زموږ په مینه کې. په خړ او جوګړ باندې خپل نیا او نیکه ډېر زیات ګران وو، نو ځکه یې په خپو او اوږو باندې زور ورلکاوه. بیا یوه ورځ خړ او جوګړ د مکتب څخه را روان وي چې د خړ په زړه کې شیطان دا ولولې ور واچوي چې دا ستا جوګړ ورور بالکل ډرپوک دی، راشه له هغه سره هر قسم اړیکې پرې کړه. جوګړه، ما سره به آینده کار نه شمارې او ما سره به یو ځای نه ګرځې. ما بالکل نه یې خوښ. خړه وروره، ما او تا خو په خپلو کې یو بل سره ډېره زیاته مینه کوو. دا په څه سوي شو چې دا رقم خبرې کوې او ما ته وایې چې ما سره مه ګرځه؟ دا ولې؟ ای جوګړه، ما ستا خپلو کې هېڅ ورورولي او مینه نشته. ما درته ویل چې ما سره مه ګرځه، ما سره کار مه شماره. څه خپله مخه دې وهه، که نه اوس به دې په دا خوله کې ور ووهم. ځه ولاړ شه، ورک شه. نو بیا خړ را ولاړ شو. جوګړ یې په خېټه کې په سوک وواهه او بیا یې په خپه باندې په ځیګر کې وواهه. جوګړ په ځمکه راغوزار شو او بېهوشه شو. خړ را ولاړ شو، د هغه څخه یې د مکتب بیک راواخیسته او هالته لرې یې لاړه کړ او بیا په منډو منډو ځینې لاړو خپل کور ته. کله چې کور ته ورسېده نو نیا او نیکه یې تپوسونه ترېنه شروع کړ. یا خړه زویه، جوګړ ورور دې څه کو؟ هغه خو هر وخت تا سره یو ځای مکتب ته ځي او یو ځای کور ته راځي. نن ولې نشته؟ څه شو؟ و خړه زویه، نیا دې بالکل ټیک وویل. جوګړ څه شو؟ ورکه ورله جواب. یا زما ګران نیا او نیکه، جوګړ ورور مې د خان زوی سره لاړو. ګل زه فلم ګورم. ما ویل راځه چې نیا او نیکه به مو په انتظار وي. د ویل نه زه نن فلم ګورم، بیا درپسې درځم. زه ترېنه راغلم او دی لاړو فلم کتلو له. یا ښځې، جوګړ زوی مې
داسې غلط کار هیڅ کله نه کوي. هغه ټول سوچ او فکر په مکتب کې دی. هغه هیڅ کله هم فلم نه ګوري. دا خړ زوی خو به مې دروغ نه وایي. ته څه وایې ښځې؟ یا سړیه ما ته ولاکه درک شته. کیدای شي چې جوګړ زوی مې فلم کتلو تللی وي. خړ زوی جان به مې ولې دروغ وایي؟ په دې کې د دروغ څه خبره ده؟ بیا چې کله د خړ او جوګړ نیا او نیکه په سوکه سوکه اختنو پختنو سره اخته وي، جوګړ ناڅاپه د دروازې څخه راشي او ژاړي. ووالم ښه مزمتې ووالم، زه یې ووالم. یا جوګړه زویه، دا ولې ژاړې او چا ووهلې؟ ته ماته وښایه چې چا ووهلې، چې دا سر ویښته یې په لاسونو ځینې وکاږم، ولاکه یې پرېږدم. ته ماته ووایه. یا جوګړه زویه، نیا دې بالکل صحیح وایي. موږ ته ووایه چې چا ووهې، چې بالکل یې دله مالش کو. نیکه او نیا بل چا نه یم وهلی، د خپل ګران ورور خړ ووهلم. موږ چې کله مکتب نه راتلو نو خړ زه په خېټه کې په سوک ووهلم، بیا یې په پلته ووهلم. زه په ځمکه ګوزار شوم. بیا چې مې کله سترګې روڼې کړې نو خړ نه و، تلی و. یا خړه پورته شه او دلته زما مخې ته ودرېږه. دا دې څنګه کار کړې؟ پورته شه، له شابه. یا خړه تا له شرم نه درتلو چې په خپل کوچني ورور دې لاس وچتاوه؟ ولې دې وواهو؟ ووایه ماته. یا خړه تا دومره لوی انسان شوې چې اوس په خپل ورور باندې هم لاس اوچتوي. دا کار دې څنګه وکړو؟ دا دې ولې وکړو؟ زر شه ووایه، جواب راته راکړه. خړ چې کله د خپل ګران ورور جوګړ ژړا او فریادونه واورېدول، نو په خپلو کړو باندې ډېر زیات خپېمانه شو او له جوګړ څخه یې معافي طلب کړه. وروره زه په خپلو کړو باندې ډېر زیات خپېمانه یم، ما معاف کړه او یا مې ښه کلک ووه، خپل بدل رانه واخله، یا مې معاف کړه. زه ډېر خپېمانه یم. ای خړه په ما باندې اوس هم هغه د پخوا رقم ګران یې. اوس دې معاف کوم، خو ګوره آینده دپاره بیا داسې غلطي ونه کړې. له دې وروسته خړ او جوګړ نیا او نیکه خپل ژوند په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیروي. ګرانو دوستانو، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ځکه چې موږ هره ورځ کوشش کوو چې تاسو ته دا رقم خوږې کیسې راوړو.